الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها أو كما قال. کتاب ریاض الصالحین یوسلو نوی نمبر باب شروع باب یوسل یو نوی نمبر باب شروع باب مبارد دی کی چې د جمع سره لمونځ کول دغه فضیلت. پنځم نمبر حدیث دی ابو هريره رضی روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی او دا خبره د الله پیغمبر په قسم سره کوي. والذي نفسي بيده الله پیغمبر فرمای زما د په هغه ذات قسمی چې زما نفس داغه په لاس کې دی. مومنانو د خبره ته توجه ډیره زیاته پکار ده. الله پیغمبر فرمای زما د په هغه ذات قسمی چې زما نفس داغه په لاس کې دی. لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب یقینا ما اراده وکړه د الله پیغمبر فرمای چې زه حکم وکما چې لرګي دی راجم شي او د لرګي د راجم کړی شي خلک راولګي او هغه لرګي راجم کی زما په حکم باندې. ثم امر بالصلاه او به خلکو ته حکم وکم په مانځه کولو باندې چالکا د مانځه وخت او منځو کې شاباش فيؤذن لها او د مانځه لپاره اذان وکړي شي چې خلکو ته پته ولګي چې اعلان د مانځه وشو حي على الصلاه حي على الفلاح. ثم امر رجلا فيؤم الناس او به یو سړی ته حکم وکما چې د خلکو امامتي وکي. یو سړی ته حکم وکم چې هغه د خلکو لپاره د مانځه امامتي وکي. ثم اخالف الى رجال او به زه هغه خلکو چې هغه سړو چې هغه خلاف کړي هغه په لاړ شم او د جمع نه پاتې شوی دي د جمعات نه پاتې شوی دي عذر نه لري اذان وشو دا قلار په کور کې ناشتي او زه به دغه سړو په لاړ شم فوحرق عليهم بيوتهم او زه دغه خلکو باندې دا وی دا کورونه دا وی په مخ کې وسه زموږ په کې وسه ما فوحرق عليهم ورا اشاره د دې خبره د جدي په کورونه کې ناشتي چینس کې ډوړېګان خوري ګب شپه لګي یره کور کې به مونږ کما عذر نشته دی مریض نه دی دشمنی نشته ویره نشته دی بل داسې عذر شرعي نشته دی. د الله پیغمبر فرمایو دا به زائد جبه نه پاتې کیږي فوحرق عليهم بيوتهم پس لا شمو د دې خلکو باندې دا کورونه وسوسو ور ته واچو مده لرګي ول په کور باندې کیدم او دې دغه شاته تلې ورته کوم دا ټول کور دغه شاته د دې مال او د دې پخپله د دې دا نفس دا وسوسو په ور باندې. خو بل روایت کې د الله پیغمبر فرمایي چې خاطر د دوه کسانو دی یو د زنانو او بل د ماشومانو چې په زنانو باندې هغه مانځه ته جماعت راتلل د فرض نه دي او دغه شانته بل ماشومان باندې مونږ نه فرض. محترمین ورته ډېر د ویری ولا حدیث کې د الله پیغمبر بل حدیث کې د الله پیغمبر فرمایي ورا په ور باندې عذاب ورکول دا صرف طرف کار دی دا صرف طرف کار دی او د الله پیغمبر ته تسوي دا خبره کې چې زه دغه خلکو ته دا بدرونه په ور باندې وسوځوم د دې دا کورن په ور باندې وسوځوم معنا دا خبره ډیره زیاته سخته ده. د الله دا خبره دا چې کس د الله ډیر زیات بدی شي چې هغه ځان د بیعوزه په کور کې ناست جمع کې منځونه کوي. څومره زموږ استاد خپلونه ډکی زموږ استاد د دکاندارانو الله دې متاسطول باندې رحم وکي. دا دکاندارانو ته زموږ د خطاب دې په خپل دکاندارانی خو نه چې منځ شو ډیر ضرورت ني اشد ضرورت ني والله العظیم ته داسې تجارت وکا داسې دکانداری وکا چې هغه کې د الله لحاظ ته الله متا کامیابی پکې عامه ګټه کې الله تعالی ډیر زیات خیر او برکت اچي. خو تاسو د جماعت تاسو د خلکو د حقوقو تاسو د الله د حقوقو د شان فکر او خیال د سره اوله فائدہ دار په دې حدیث کې هذا الحديث يدل دلاله اكيده على وجوب صلاه الجماعه. اوله فائدہ دار چې په دې حدیث کې یعنی تاکیدی دلالت ته په دې خبره باندې چې جماعت سره مونږه فرض دی. که فرض نه وي د الله پیغمبر په قسم نه کولې
که فرض نه وي د الله پیغمبر به هغه بې عذره پاتې کېدونکو خلکو دپاره دا سزا نه مقرروله چې دا د په کور کې دغه شان ته وسېځولی شي دې ته د اور واچولی شي داسې بدن ته الله ضرورت نه لري داسې غوږو ته الله ضرورت لري داسې ایمان چې هغه ته جومات ته نشي راوستلی داسې ایمان د الله په کار نه دی داسې اسلام د الله په کار نه دی چې هغه ته جومات ته نشي راوستلی هغه ته په 2 قدمه کې جومات ته نشي راوستلی هغه ته دغه شان ته جومات په تا باندې نه آبادېږي د مسلمانانو جماعت په تا نه ډېرېږي د مسلمانانو اتفاق په تا نه ښکاره کېږي جماعت کې څومره فایدې دي مؤمنان د یو بل تپوس وکړي یو بل نه خبر شي د یو بل د احوال نه سړی ځان خبر کړي د مسلمانانو اتفاق اتحاد ملائکو ته الله ته مخلوق ته د مسلمانانو هغه اتفاق جذبه ښکاره شي چې دا مسلمانان ته لږ مخکې په لارو کوڅو کې دغه شان د ګاونډ کې ورانۍ کوو خو نه ګوره دلته د اسلام کلمې یوه ده یو امام پسې کته کېږي پورته کېږي دا د شیطان د دغه شان د شکست ورکول دي نو دې مسلمانانو وروڼو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي دویمه فایده پکې دا ده چې مشروعیت امامة المفضول مع وجود الفاضل ان كان في ذلك مصلحه بل خبره پکې دا ده چې د مفضول امامت چې فاضل سره موجود دی بهترین سره موجود دی ډېر تقوادار او ډېر با علم او ډېر د قران یو مجود قاری موجود دی یو بل کمزور دی علمي لحاظ سره کمزور دی تقوا لحاظ سره کمزور دی نو د فاضل په موجودګۍ کې د مفضول جماعت د خلکو د پاره امامتي د خلکو د پاره دا ټیک ده چې کله کې یو مصلحت وي الله پیغمبر موجود دی خو د الله پیغمبر وایي چې خلکو د حکم کما چې تاسو لرګي را جمع کوي لرګي را جمع کړئ شي حدیث مخکې تیر شو او به زلار سم هغه چا به چې جماعت نه پاتې شي د جمع نه پاتې شي او یو خلکو د پاره یو امام ټاکم چې خلکو را جمع کوي او زلار شمه خلکو په زلار سم دا کور نه ولوسو جوړه جمع نه پاتې کیږي ان الله پیغمبر موجود دی ژوند دی خدا شاده یو امتی را اخلي او هغه د ځان په ځای باندې مصلا باندې او میراث کې ودی چې خلکو جمع وکي نو معنی دا د فاضل د بهترین شخصیت با علم شخصیت با تقوا شخصیت په موجودګۍ کې د تربیت لپاره کله کله یو قاری سي مخکې شي کنه مولوی سي قاری سي مخکې کی دا ځکه کسان دا ولګي هغه تندې تریو کې یو بل ته وګوري چې دا بګلا د کم طرف راغی دم زموږ استاد خوشاله شو بای مشران روان دي علما روان دي دا کشران اشګار ټری کول پکار دي کنه دا چې د کوڅو دي کلاسا کوي او د 400 د بنګ د سرګیر ټکه هغه خده کنه چې دې کې یو بای سیدا د کسره شوغه ترغیب شي د مخ شي مته دوه راکړه سره وکړه مونږه کی دا زما استاد په هغه چا د پاره خلک دا شان دغه ترغیبي چې چا بچی قارین نه دي چا بری علما نه دي دا یو تصویر پیش کوي او فکر درکې خپل ځای قران ته کې نه و د دې مخلوق امامتي نه وکړي الله ورته مشرولي کې مشرولي ورکی کو شر الله په ټول خلک امامتي وکړي دا ولي دا د الله د کتاب د حرفونو د غي فضیلت چې هغه غوړواله غیر ورکی مقصد دا چې په دې باندې موږ تاسو خپانو شو یو بهتري شخصیت موجود دی غټ علماء الحمدلله دلته موجودي یو کشر الله کله مخکې شي د لپاره خلکو ته یو دغه شانته ترغیب دی خلکو ته اعلان دی بچو باندې قران وي دا پلان کې جو وره ماشاءالله دا زموږ استاد معاشره کې یو نوې پدغله دا د دین کړل شوی د امید کېږم علما رواني حفاظ رواني خدا کشران ان شاء الله زموږ استاد په صحیح لار باندې روان دي نو په اخلاص سره هغه څه ودی دل پکار دا په شانته دلیل دا یو فائدہ به روایت کې دا الله دې خبر مو تاسو موږ توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد